اسلامی حکومت چې کوم ځای قائم شي د کفارو سره به تعلقات څنګه کافرانو سره تعلقات څنګه کافرانو سره تعلقات یو څو قسمه یو توای مدارات دویم توای موالات دریم توای تولی سلورم توای مواسات مدارات د خپل ضرورت په بنیاد باندې یا د دوی د شر نه د بچ کېدلو په بنیاد باندې چې د شر نه ځان بچ کی د دوی سره یو تعلق جوړاوه سفارتي تعلقات دا جایز دي د هر چا سره الا ان تتقوا منهم تقاه د دې مزداکم دا مدارات چې د دوی د شر نه د بچ کېدلو لپاره شر نه بچ او د دوی د سره د ضرورت په بنیاد باندې دنیا نه سبا تړلې ده داسې کېږي نه چې تا د کفر هیوادونو سره د تعلق دی نه تا سفارت الته نه د سفارت دلته نه دا کېږي نه دا جایز یار کافر سره دویم د موالات بلا ضرورت دوستی ور سره کړه محبت ور سره کړه بلا ضرورت علماء فرمایي دا حرام لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء دریم دا تولی منا جگری دوستی راز باندې مشتمله دوستی د مسلمان په مقابل کې د رازدار مرګره جوړول د مسلمان په مقابل کې رازدار مرګره جوړول راز ور سره شریکول د کافر سره په مقابل د مسلمان دا ردت دا مرتدواله لا يتخذ المؤمنين سرنګ د آیت کریمه لا تتخذوا بطانه من دون المؤمنين سوره ال عمران کوم ځای ها یو سلطلس لا تتخذوا بطانه من دونكم او مسلمانانو منی سے جگری دوستان من دونکم مسوا دستاسونا لا یعلونکم خبالا کافرانو سره جگری پر راز باندې مشتمله مرګتیا مانی سے لا یعلونکم دای کو تاهین کوي پتا سو کې خبالا فسادا د فساد دای کوشش دای هغه فساد درکه پیدا کی وما تخفي ودوا ما عنتم دیخوا خی ما عنتم عنتکم و تکلیف که دستاسو واقع کدل قد بدت البغضاء یقینا کراشوی دا دشمانی من افوایم دخلود دوین وما اغا دشمانی تخفی صدورم چه پتاوی زلون دوی اکبر و دیر لوی دی دیر لوی دا قد بینا لکم الآیات تحقیق سرمون بیان کردی دی استاز دی پر علامات ان کنتم تعقلون کچیر تاسو لکسنا سعقل ابل آیت کریمه ده ومن يتولهم منكم فانهم منهم دا کم ځای سوره مائده آیت نمبر سو وصلوی یو 50 یا ایها الذين امنوا او مسلمانان لا تتخذوا اليهود والنصارى تاسو منسین یهود و نصارى اولیاء دوستان جگری دوستان راز باندې مشتمله مرګتیا ور سره کوي بعضم اولیاء او بعضی د دوی مرګری دوستان دي بعض نور دي و من يتولهم چا چې تولی قائم کړه د دوی سره منکم دستا سنا فإنه منهم دا د دوی نه دا د دوی نه تولی دا ردت د مسلمان په مقابل کې پر رازداري باندې مشتمله مرګتیا د کافر دا ردت تسلای مرتد کیږي ور سره ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نه کوي د قوم ظالمانو سره دغه موضوع په نورم لري کتابونه الولا والبراء نام باندې یو کتاب د غزان پر واقع په ټول تفصیلات او بل قسم تعلقات هغه ته وایي مواسات هغه ته وایي مواسات معنا دسه کافران چې ستا سره بالفعل په جنگ کې نه دي مبتلا در سره جنگي نه ستا د وطن خلاف سازش نه کوي ستا د دین خلاف سازش نه کوي حربي نه وي دغه کافرانو سره د بشریت په بنیاد باندې
دغه کافرانو سره د انسانیت په بنیاد باندې په بشري او انساني بنیادونو باندې احسان کول. هغه کافران دا ټکی پکې ده چې حربي نه، حربي کافرات وای چې تابه نه یا د ستاسو دین د وجه حمله کوي یا ستاسو د ملک باندې حمله کوي، دته حربي وای. حربي مستثنا ده د دینه. غیر حربي کافر چې نه د ستاسو سره په دین کې جنگي، نه د ستاسو سره په وطن کې جنگي، نه د ستاسو وطن خوښ لري د zarar رسولو، نه دین دا په انساني بنیادونو باندې او بشري بنیادونو باندې د دوی سره احسان او خګړه کول، نفس تعلق نه بلکې احسان او خګړه کول. شاید چې د ستاسو دغه احسان او د خګړې هغه مثبت ثمرات او نتایج هم په مرتب شي، دا جایز دی. جایز نه بلکې مستحسن. سورہ الممتحن سوما سپارات اتوشتما دا ګوره هغه اول قسم تعلقات هم بیانوي. صحیح موالات بلا ضرورت مرګرتیا، بغیر د ضرورت مرګرتیا. دا په آیت نمبر اول یا ایها الذین آمنو او مسلمانانو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء دوستان تلقون الیہم بالمودة، تاسو دوی ته دوستی وراستوي حالان کې وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالان کې د کفر کړی دی په هغه سبانه چې راغلی تاسو ته د حق نه. یخرجون الرسول او بسلی دی پیغمبر و ایاکم او تاسو لره هم، ولی ان تؤمنوا بالله لاجل ان تؤمنوا، د دې وجنا چې ایمان ساتي تاسو په الله پر چې رب د تاسو د ان خرجتم دا ان کنتم دا ان کنتم لا تتخذوا سره متعلق ده، لا تتخذوا عدوي وعدوكم، زما دشمن او د خپل ځان دشمن منی سي اولیاء. ان کنتم خرجتم کچیر تاسو وتلی جهادن جهاد فی سبیلی پلار زما کې وابتغاء امر ذاتی تسرون الیهم چې پټ کایموي تعلقات د دوی سره بالمودة د دوستۍ په صورت کې. وانا اعلم او زخالم بما پاسبن اخفیتم چې تاسو پټ کړی دی وما اعلمتم او هغه څه چې ښکارای کوي ومن يفعله او چا چې دا کار وکړ بلا موجب دوستی ورسره وساتله فقد ضل سواء السبيل، دای د صراط مستقیم نه خطاش نه گمراش. نو موالات بلا ضرورت دوستی ورسره کول حرام دي. متوي د غیر حربي کافر چې در سره جنگيږي نه په انساني بنیادونو باندې بشري بنیادونو باندې د دوی سره احسان کول جایز دي. آیت نمبر 8 لا ينهاكم الله نممن کئی اللہ پاک ان الذین دعو کافران سرا دی تعلقنا لم یقاتلوکم چن ندی جنگ دلی تاسو سرا فی الدین پا دین کے ولم یخرجوکم او نئی تاسو بسنی من دیارکم دی کرونو دی تاسونا دی تشنا منمن کئی انت بروهم چی احسانو کے دی دو سرا و تقسطو الیہم او عدلو کے دی دو سرا ان اللہ تحقیق سرا اللہ پاک یحب المقسطین محبت کے وید عدل کون کو خلق سرا دینا منمن کون انما ينهاكم الله تحقیق سرا اللہ ممن کئی عن الذین دی تعلقات ستلود او کسانو سرا قاتلوکم فی الدین چی جنگ دلی دی تاسو سرا دی دین لوجی واخرجوکم شڑلیے تاسو لرا من دیارکم وطنون دی تاسونا وزواہرو مرگرتیائی کڑی دا علی اخراجکم و بسلو دی تاسو کی دی بلچا. نو اللہ پاک مو دی خلقنا من کئی دی سنا انت ولوهم تولی ورسره مکوي دوستی ورسره مقایموي ومن يتولهم او نفس تعلق مجبوری ده د کافر حربي سره به مثال ده. نفس تعلق سفارتی تعلقات و د کافر حربي سره کی یا مجبوری ده او تولینا الله پاک منع کړی ده اسره موالات او تولی بنه ساته. ومن يتولهم چاچ تولی قائم کړه د دوی سره فولای کده خلق هم ظالمون دوی ظالمان دي اولای کا هم